په 1930 میلادي کال کې عبدالکریم خان د سرحد صوبې د اعلی وزارت لپاره وګمارل شو، خو د پارلمان غړو د باور رایې وبایللې. حکومت یې له منځه ولاړ او په صوبه کې د باچا خان د مشر ورور ډاکټر خان عبدالجبار خان په مشرۍ د خدایي خدمتګارانو حکومت رامنځته شو. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په صوبایي سرحد کې یو ځل بیا هم د خدایي خدمتګارانو حکومت رامنځته شو او ډاکټر خان عبدالجبار خان یو ځل بیا اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان له رامنځته کېدو لږ موده مخکې په صوبایي سرحد کې له پاکستان سره د یو ځای کېدو او یا نه یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وسوه. خدایي خدمتګارانو له دې ټول پوښتنې سره پرېکون اعلان کړ. مسلم لیگ ګوند په اسانۍ سره دغه ټول پوښتنه وګټله او صوبایي سرحد یا اوسنۍ خیبر پښتونخوا په پاکستان کې شامله شوه.